الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. بیا هم خراغلاست وایم ګرانو زده کوونکو تاسو ته په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. د دې ترڅنګ هیله دغه ګران زده کوونکي چې له ما سره په ټولګي کې شتون لري هغوی هم ښه او جوړ اوسي. ښه نو ګرانو زده کوونکو رابشم په لومړي سر کې به زه تاسو ته د نن ورځې لوست در وپېژنم. ګرانو زده کوونکو نن موږ د 12 ټولګي پښتو مضمون اتم لوست چې په دوه برخو ویشو. لومړۍ برخه نن او دویمه برخه له خیر سره بل ورځ. عنوان یې څه شی دی؟ علامه پوهاند عبدالحی حبیبي. کومه پاڼه په ګډه سره لولو؟ 45مه پاڼه په ګډه سره لولو. تاسې هم ګرانو زده کوونکو د 12 ټولګي پښتو مضمون کتابونه له ځان سره راواخلئ. 45مه پاڼه خلاصه کړئ تر څو د چا په اړه د پوهاند عبدالحی حبیبي په اړه معلومات ترلاسه کړو. خو مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو نوی لوست پیل کړو ښه به دا وي چې د تېر لوست خواته هم یوه لنډه کتنه ولرو. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. ګرانو زده کوونکو په تېر لوست کې موږ د ګلدستې په اړه معلومات ترلاسه کړو. دا مو ویل چې عبدالقادر خان خټک هغه ټول مسایل چې په ګلستان کې راغلي وو هغه ټول نه دي ژباړلي او بعضې مسایل یې پکې تغیرات راوړي دي او همدارنګه یعنې په ډېر سم شکل یې هغه ژباړلی دی. په اتو بابو باندې ویشلی دی چې په هغه کې د اتو یعنې هر باب یې د یو مختلفه یا داسې متفاوته موضوع درلودله. د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو د هغه څخه مو یو حکایت هم ولوسته، یو قطعه مو هم ولوستله، خپل عبدالقادر خان خټک مو هم وپېژانده. نو هیله ده ګرانو زده کوونکو چې تاسې هم تېر لوست په سمه توګه زده کړی وي. نو ګرانو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده دا وله چې تاسو به د فعالیتونو برخه ترسره کوئ. په فعالیتونو کې چې کومې پوښتنې دي هغه به حل کوئ. نو اوس به راشو ګرانو زده کوونکو خپل نوی لوست به پیل کړو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم وویل نن موږ د 12 ټولګي پښتو مضمون کوم لوست اتم لوست لومړۍ برخه علامه پوهاند عبدالحی حبیبي کومه پاڼه 45مه پاڼه په ګډه سره لولو. تاسې هم ګرانو زده کوونکو خپل کتابونه له ځان سره راواخلئ تر څو چې د پوهاند عبدالحی حبیبی په اړه معلومات ترلاسه کړو. خب شاگردان عزیز، قسمی که بر شما هم گفتم امروز ما چی رو با هم دیگه میخوانیم از مضمون پشتوی صنف 12 درس 8 که به دو بخش تقسیم میکنیم. بخش اول را امروز، بخش دوم را روز بعدی با هم دیگه میخوانیم. عنوانش چی است؟ علامه پوهاند عبدالحی حبیبی. صفحه چند کتاب شما شاگردان عزیز؟ صفحه 45 کتاب شما. پس شما هم کتابای خود را همراه خود داشته باشین. پنسل و کتابچه هم یادتان نره که نقاط مهم و لغات های مشکل در کتابچه‌تان یادداشت کنین. خب شاگردان عزیز پس میایم و اهداف درس امروزی ما. زمونږ د نن ورځې لوست موخې دا دي ګرانو زده کوونکو چې د لوست له مخې څخه ولولو، د لغتونو په معنا باندې پوه شو، په اخره کې د دې لوست بشپړ مفهوم ترلاسه کړو. تاسې هم د لوست تر پایه له ما سره همکاري وکړئ تر څو وکولی شئ چې په دغو برخو باندې په سمه توګه پوه شئ. نو ګرانو زده کوونکو رابشم په لومړي سر کې به یو دوه پوښتنې زه تاسو ته ولولم. دا دوه پوښتنې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ستاسې د کتاب په 45مه پاڼه کې هم شتون لري. د لوست په پای کې بیا ورته ځواب وړاندې کړئ. شاگردان عزیز سوالا را به شما میخوانم که در صفحه 45 کتاب شما هم هست. در کتابچه‌تان نوشته میکنین، در اخیر درس برش جواب را میکنین. سوال اول است که د پښتو په معاصرو شاعرانو او لیکوالو کې د چا له نامه او آثارو سره آشنایی است. یعنی شما در بین امو نویسندگان و شعرای از دوره معاصر ادبیات پشتو هم با نام کی آشنا هستین و با آثار کی آشنا هستین. سوال دوم د پوهاند حبیبی نوم مو د مخه اوریدلی او د هغه کوم اثر مو لیدلی یا لوستی دی؟ یعنی شما نام حبیبی را قبلا شنیدین و آیا کدام اثر از او را دیدین یا هم خواندین؟ شما با این دو سوال جواب را میکنین. در اخیر درس باز من کتابچه‌تان میبینم. پس میریم شاگردان عزیز درس را اول ما با شما رویخوانی میکنم تا جایی که امروز میخوانیم. بعد از رویخوانی درس برای شما درس را تشریح میکنم. شما هم خوب دقت و توجه داشته باشین. د پښتو ادب په معاصره دوره کې ډېر نومیالي لیکوال او شاعران لرو چې د خپل ژوند زیاته برخه یې ژبې او ادب ته په خدمت تیره کړې او ډېر ارزښتناک آثار یې لیکلي دي. په دغو نومیالیو ادبي فرهنګي څیرو کې یو هم پوهاند عبدالحی حبیبی دی چې په دې لوست کې یې در پیژنو. خب شاگردان عزیز ما در دوره معاصر ادبیات پشتو به شکل درست معلومات حاصل کردیم و همچنان ما راجع به ای که
زیاد از شاعرها و زیاد از مثلا نویسندگان در این بخش چی داشتن؟ حصه داشتن و آثار بسیار زیاد ارزشمند خود را به این بخش تقدیم کردن. از جمله اینا پوهاند عبدالحی حبیبی هم یکی از امو چهره‌های ارزشمند، چهره‌های نامدار از این دوره است که میایم راجع به پوهاند عبدالحی حبیبی معلومات حاصل میکنیم. د هیواد نومیالی عالم، تاریخ لیکونکی او ادیب، لیکوال او شاعر پوهاند عبدالحی حبیبی پر 1289 لمریز کال د کندهار د بامیزایی د محلې په یوه عالمه او فاضله کورنۍ کې زیږېدلی و. پلار یې ملا عبدالحق د خپل وخت نامتو عالم او فاضل شخصیت و. استاد حبیبی پر 1299 لمریز کال د کندهار د شالمار په لومړني ښوونځي کې شامل او ترڅنګ د دودیزو دیني او ادبي علومو زده کړه د خپلې سیمې له پیاوړو عالمانو څخه پیل کړه. په 1304 لمریز کال چې له نوموړي ښوونځي څخه فارغ شو په همدغه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه وګمارل شو. استاد دغلته د ښوونکي د سپېڅلې دندې ترڅنګ د دیني او عصري علومو خصوصي زده کړې او مطالعې ته دوام ورکړ. فقه، حدیث، تفسیر، منطق، صرف، نحوه، فصاحت، بلاغت او د خپل هیواد او نړۍ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالو د نظم او نثر ډیر کتابونه یې ولوستل. د ښوونکي په توګه له 2 کاله دندې سرته رسولو وروسته له مطبوعاتو سره د ځانګړې علاقې له مخې په کندهار کې د خپرېدونکي اخبار طلوع افغان مرستیال شو. 4 کاله یې دغه دنده په ډیر بریالیتوب ترسره کړه او پر 1310 لمریز کال د طلوع افغان د اونیزې مسؤل مدیر شو. استاد د همدغه ژورنالیستیکي دندې ترڅنګ په پرله پسې توګه مطالعې، علمي، تاریخي، ادبي او څیړنیزو لیکنو ته دوام ورکړ او د یو منلي او وطني لیکوال په توګه له لوړ نوم او شهرت څخه برخمن شو. په 1319 لمریز کال د هیواد پلازمینې یعنې کابل ته راوغوښتل شو او د سترې علمي فرهنګي مؤسسې پښتو ټولنې لوی مدیر مقرر شو. همدغه مهال ورته دغه سترې علمي دندې ترڅنګ د مطبوعاتو د مستقل ریاست د مرستیالۍ چارې وروسپارل شوې. 1 کال وروسته د پوهنې وزارت د مشاور دنده وروسپارل شوه او 3 کاله یې دغلته خپلې دندې ته دوام ورکړ. کله چې په 1323 لمریز کال په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځی تأسیس شو نو دغه پوهنځي د ریاست او د ادبیاتو د تاریخ د تدریس چارې وروسپارل شوې. په 1320 لمریز کال کې په ملي شورا کې د کندهار د خلکو د وکیل په توګه وټاکل شو. 3 کاله یې دغه سپېڅلې دنده ترسره کړه او پر 1330 لمریز کال د هیواد پالنې د لوړ احساس او ټولنیز ازادۍ غوښتنې د سیاسي مبارزې په سبب د وخت حکومت لخوا جبرن خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړی شو. لومړی پښتونخوا ته لاړ، څه موده یې په پېښور کې تېره کړه. هلته یې د آزاد افغانستان په نوم یوه جریده خپروله. وروسته بیا د ځینې سیاسي ملحوظاتو له مخې له پېښور څخه وتلو ته اړ شو. کراچۍ ته لاړ او هلته په علمي او ادبي فعالیتونو بوخت شو. دغسې یې لږ و ډېر 10 کاله په جلا وطنۍ کې تېر کړل. په 1340 لمریز کال ورته دا لارې چارې برابرې شوې چې خپل هیواد ته راشي او د پخوا په څېر د علمي او فرهنګي چارو په سرته رسولو بوخت شي. هیواد ته له راستنېدو 1 کال وروسته د کابل پوهنتون د ادبیاتو په پوهنځي کې استاد شو او پر 1344 لمریز کال یې د خپلو زیات شمېر علمي، ادبي او تاریخي لیکلو اثارو په وړاندې کولو سره په کابل پوهنتون کې د پوهاندۍ علمي رتبه ترلاسه کړه. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تر همدې ځایه بسنه کوي. پاته برخه له خیر سره زه تاسو ته بله ورځ لولم او همدارنګه تشریح کوم. خب شاگردان عزیز، پس میایم راجع به پوهاند عبدالحی حبیبی معلومات حاصل میکنیم. پوهاند عبدالحی حبیبی یک عالم، یک نویسنده تاریخ، یک ادیب یعنی هم شاعر بود هم نویسنده بود. در سال 1289 در کندهار در منطقه بامیزایی چی میشم در یک خانواده بسیار زیاد مثلا عالم و فهمیده تولد میشم. پدرش مولا عبدالحق نام داره و یک شخص بسیار عالم و فاضل بود. خود استاد حبیبی در سال 1299 در
کندهار در مکاتب ابتدایه، یعنی در منطقه شالمار یا در قسمت شالمار، در نام مکتب که شالمار بود، یک مکتب ابتدایه بود، اونجا شامل میشه و بر علاوه که درسای عصری رو شروع میکنن، در درسای دینی را هم از نمو دانشمندان یا عالمای معروف منطقهش یاد میگیره. بعد در سال 1304 زمانی که از مکتب فارغ میشه، در مکتب خود به حیث استاد مقرر میشه. یعنی بر علاوه که خودش استاد بود، در پهلوی ازی به علوم در ممو تدریس، یعنی به خواندن مطالعه کردن علوم دینی یا بعض علوم های عصری خودش به شکل خصوصی ادامه میده. مثلا فقه را میخوانه، حدیث را میخوانه، تفسیر را میخوانه، منطق را میخوانه، صرف و نحو و فصاحت و بلاغت تمامش میخوانه و راجع به نویسندگان کشور خود هم در بیرون و هم در داخل راجع به آثار از اونها معلومات حاصل میکنه. استاد حبیبی 2 سال وظیفه چی انجام میده؟ تدریس را انجام میده و یعنی معلم میباشه و بعد از 2 سال تدریس، یعنی علاقه که با مطبوعات داشت، میره همراه طلوع افغان که در کندهار بود امر ازدواج میشه، معاون میشه. 4 سال این وظیفه را انجام میده. بعد از اون باز در سال 13 یعنی بر علاوه که در قسمت طلوع افغان مثلا چی میشه، باعث از معاون میره به مدیریت و همچنین شاگردان عزیزی به کار خود ادامه میده و بالاخره در سال 1319 ای در کابل میایه و در کابل در بخش پختو ټولنه در اونجا به حیث مدیر مقرر میشه و بعد از او به کارهای خود ادامه میده. بالاخره شاگردان عزیز در سال 1323 زمانی که در پوهنتون کابل مثلا پوهنځی ادبیات تأسیس میشه، بعد از او ای به حیث بخش تدریس ادبیات تاریخ برش سپرده میشه و درباره ادبیات تاریخ ادبیات چی میکنه؟ تدریس میکنه. بعد در سال 1327 از طرف مردم کندهار به حیث در ملی شورا را پیدا میکنه و در اونجا این وظیفه را انجام میده. بالاخره شاگردان عزیز در سال 1330 بعض از مشکلات ایجاد میشه و حکومت جبران ای را مجبور میسازه که کشور را رها بکنه و اول میره طرف پشتونخوا، بعد از اون میره طرف پشاور و اونجا هم بازم به کارهای خود ادامه میده. برنامه آزاد افغانستان یک جریده را نشر میکنه و بالاخره بعد از چند مدت برش موقع برابر میشه که در سال 1340 دوباره به کشور خود بیایه و دوباره کارهای فرهنگی خود را انجام بده که در سال 1344 به حیث استاد پوهنتون یا به حیث استاد پوهنځی ادبیات چی میشه؟ مقرر میشه و درس میده. بالاخره در سال 13 وقتی که در سال 1344 کارهای خود را یعنی به حیث استاد مقرر میشه، اما آثاری که نوشته کرده بود کلش در بخش پوهنتون کابل به ادبیات یعنی در بخش پوهنځی ادبیات چی میکنه؟ برشان پیشکش میکنه و آثار خود را به اونا تقدیم میکنه و بالاخره برش یک رتبه علمی میده که رتبه علمیش چی میشه؟ پوهاند میشه. خب شاگردان عزیز، این هم بود تشریح درس که بر شما درس را تشریح کردم. امیدوارم که یاد گرفته باشین. خب شاگردان عزیز، این هم بود راجع به پوهاند حبیبی که ما معلومات حاصل کردیم کی بود، در کجا تولد شده بود، کدام کارها را انجام داد و بالاخره تا یک قسمت را فهمیدیم. درس ادامه داره. ادامهش شاگردان عزیز روز بعدی بر شما تشریح خواهد کردم. راجع به پوهاند عبدالحی حبیبی معلومات بیشتر خواهد یاد گرفتیم و شما شاگردان عزیز کارخانگی تانی است که درس حتما دوباره روی خوانی میکنین. لغات های مشکل را حتما باید در کتابچه‌تان نوت کنین. روز بعدی از ما بپرسین و بر علاوه از راجع به پوهاند حبیبی چیزی که شما امروز یاد گرفتین در کتابچه‌تان نوشته میکنین. روز بعدی حتما ما کارخانگی شما را میبینم و هر سوالی که شما داشتین میتونین از ما بپرسین. نگران زکوونکو دغه زموږ د نن ورځې لوبه چې د پوهاند عبدالحی حبیبی په اړه مو ترلاسه کړ. پوهاند عبدالحی حبیبی مو په سمه توګه وپیژنده. هیله ده چې تاسو هم دغه برخه په سمه توګه زده کړې وي. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.